یو درې اعمال په قرآن او حدیث کې داسې راغلي دي چې هغه درې عملونو سره الله رب العالمین زموږ نه مصیبت دفع کوي. هغه مصیبت که موږ ته معلوم وي او که نه معلوم، او دغه مصیبت که غټ وي او که وړوکی، خو په دې درې اعمالو سره الله رب العالمین زموږ نه دفع کوي. اولنی عمل هغه دعا ده. کله چې موږ دعا غواړو نو د دعا په ذریعه باندې الله رب العالمین زموږ نه راروان مصیبت دفع کوي. او دا حدیث کې راځي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان البلاء لا ينزل، مصیبت چې دا بره د اسمان نه راکوزیږي، بره اسمان نه ښکته را روان شي نو فیلقاه الدعاء، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د لاندې نه اوسه دعا مخامخ شي، لاندې را بنده دعا وغواړي د بره مصیبت را رواني نو فیعتلجاني، حدیث کې راځي دا دواړه د یو بل سره لاندې وځي، دا دعا او دا مصیبت د یو بل سره لاندې وځي الی یوم القیامه، د ورځ د قیامته پورې. او یو بل حدیث کې اوس داسې الفاظ راځي چې دا دعا راولګېږي او دغه مصیبت ایسته دفع کړي. یو موږ او تاسو چې کله دعا غواړو، دعا کې الحاح کوو، تضرع کوو الله ته چې الله رب العالمین موږ نه مصیبتونه دفع کړي. مصیبتونه چې دي الله رب العالمین د دعاګانو په برکت باندې او د دعاګانو په ذریعه باندې الله زموږ نه دفع کوي. هغه مصیبت که موږ او تاسو ته معلوم وي او که نه معلوم. دویم چې زموږ او تاسو نه مصیبتونه دفع کوي صنائع المعروف، یعنې د چا سره ښېګړې او احسانات کول، د غریبانانو خلکو سره، یتیمانو خلکو سره، مسکینانو، فقیرانو، کونډو سره خیر ښېګړې کارونه کول، د هغې سره مرسته کول، د هغې سره تعاون کول. دا هم په حدیث کې راځي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي صنائع المعروف تقیم مسارع السوء، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ښېګړې کول د غریبانو خلکو سره، د محتاجو خلکو سره، بېوسه خلکو سره ښېګړه کول، د هغې سره احسان کول. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د بنده نه ناکاره مصیبتونه دفع کوي. یو حدیث کې دام راځي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه، الله د بنده په مدد کې تر څو پورې چې دا بنده د یو بل مسلمان په مدد کې، او کله چې یو بنده د مسلمان نه د دنیا مصیبت لري کړي نو الله رب العالمین د ده نه د دنیا او د آخرت دواړه مصیبتونه لرې کوي. او کله چې الله رب العالمین بنده په یو بنده باندې فرده راوارتی، یو بل مسلمان باندې فرده راوارتی نو الله رب العالمین په ده باندې په دنیا او په آخرت دواړو کې فرده راوارتی. دریم عمل چې الله رب العالمین پې زموږ او ستاسو نه مصیبتونه دفع کوي هغه استغفار ویل، بار بار استغفار ویل، استغفر الله استغفر الله واتوب الیه. نبی صلی الله علیه وسلم به هم د اویاو کرتونه ډېر استغفار وه، یو مجلس کې به نبی صلی الله علیه وسلم بار بار ډېر زیات استغفار وه. نو استغفار سره الله رب العالمین د بنده نه مصیبتونه لرې کوي. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون، الله وایي زه دې خلکو له سزا او عذاب نه ورکوم په داسې حالت کې چې دوی استغفار غواړي، د الله نه بخښنه غواړي. نو یو استغفار غواړي. درې اعمال شولو چې په دې سره الله رب العالمین زموږ او ستاسو نه مصیبتونه لرې کوي. یو دعاګانې ډېرې کول، دارنګې دویم د خیر ښېګړې کارونه کول د بېوسه او د ناچارو خلکو سره، او دریم استغفار ویل.